أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دی حصہ کې سلور قواعد ذکر کول دا جماعت د مسلمانانو لپاره. یو قاعده مخکې تیر شو، د ټولو عقیده د ملګرو په کار ده چې د توحید وي. دویمه قاعده دا تیر شو، اتفاق پکار دی په حبل الله په قرآن باندې. دی آیت کې اوس درېمه قاعده بیانوي او د دې او د دې مخکې قاعدو په منځ کې ربط هم دا دی چې کله د انسان اصلاح وشي ذاتی، نو د اصلاح د غیر سوچم کول پکار دی چې ځان لکه شوي نو د نورو خلکو د اصلاح سوچ وسوک. حاصل د دې قاعدې بدای مؤمنان پکې د دسه س افراد وي، س کسان دی وي چې خیر ته خلق را بلی او د بدو نه خلق منع کوي. ولتکن منکم امه، د دې په اول کې داوو چروړي، نو دې کې دې ته اشاره کوي چې دا په مخ کې عاتب کول غواړي. دا به د مخ کې څه یو ځای کې عقیدم سم کوي، عملم سم کوي او د دې سره دعوت ال الله هم کوي. شیدې پتاسو کې دا خطاب چاته لري؟ صحابه کرامو ته اولا او تر قیامت پورې چې څوک د صحابو په قدم روان وي او هغه صفت پکې وي، هغه ته هم خطاب ده. نو مراد ته نه ټول امتم ده او اول کې د دینه مراد صحابه ولګ. شری پتاسو کې اے مومنانو موجود دي شي پتاسو کې امتون یو امتا یو ډله. دا اول تکون منکم امه، دا امتون موصوف ده او يدعون الى الخير دا ول صفت ده. موجود دي شي پتاسو کې یو ډلا يدعون الى الخير شرابلی خلق لرا الى الخير خیرتا. داسې کسان پکار دي چې خیر ترا بلل کوي، خیر ترا بلل. دعوت کې او څو خبرې پکار دي. یو په دعوت کې دعوت د چا کار دی؟ اولنې خبر ده دعوت وسوک کوي. د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې د امین په دې کې د تبعیض د پاره دی، کمین د بیان د پاره. ډیر مفسرین دا وایي چې د امین د بیان د پاره دی او ډیر دسه وایي چې نه امین د تبعیض د پاره دی. چې مين د بیان د پاره شي معنی به دی تاسو ټول شي، ټول یو امت شي چې يدعون الى الخير. او چې مين د تبعیض د پاره شي معنی زنی دی پتاسو کې د سي خلک ټول نه، تاسو کې د سي زنی پکار دی. لک راجح قول دار چې مين د تبعیض د پاره دی هر چا کې د دعوت ال الله صلاحیت نه، ارڅوک نشي کوله چې هغه د دعوت کارو کی. ځکه د قران نه رسې معلومیږي د دعوت لپاره یو شرط دی چې څوک یې کوي. شرط ولدارې چې د علم دلاندې به دعوت کوي او دا شرط ول قران کریم سورته یوسف کې بیان کړي. یو سل یو نمبر آیت کې سورته یوسف یو سلاتم آیت کې وایي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. على بصيره ترکیب کې حال دلتا دعوت به نبی وي ورکوما د سی خلکو ته وا خود علم دلان دی به ورکوما. حاصل اداره چې دعوت د هغه خلکو کار دی چې څوک
علم لري پوی لري په دین باندې. او د دې راضي وجه دا وای یو انسان چې په خپل اندا خنه پیجنی بل چاته به څنګه د خو دعوت ورکی. یوا دوی مدار دعوت د پاره د نرمه او د سخت زم پیجندل غواړي. کمزې کې نرمي بکې په کمزې کې سختی بکې. درې مدار دعوت کې حکمت هم پکاري لکه رسته سورته نحل کې الله نبی ته الله نبی ته وی ادعو الى سبيل وادعو الى سبيل ربك بالحکمه. حکمت څه ته وی؟ بالحجج القطعيه. نو حجج قطعيه چې چاته یاد نه نو څنګه دعوت ورکړي. نو یو قول دا دی چې من د تبعیض د پاره دی او دا چا د دوانو قولینو تطبیق کړي د سی ویلي. حاصل دا دی چې څوک دعوت د ټول امت فریضه ده شریکه. خو څوک چې د کومې خبرې دعوت ورکوي نو د هغې علم بلري لکه مثلا ته یو خبره چاته بیانې نو تا به اول به علم حاصل کی بیا به خلکو ته بیان کړي. او دا قول فیصل له دا خبره ځکه نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته رسیم ویلي بلغوا عني ولو آیه. یو آیات زدکې او زمانه خلکو ته ورسوي. دغه حدیث څنګه معلومیږي چې د یو آیات تبلیغ کین یو آیات باندې بزان پوي کین بیا به خلکو ته ورسوي. کله دوه آیاتونو تبلیغ کین نو دوه آیاتونه به زدکې به خلکو ته ورسوي. نو سره د پوینا بدعوت د قصشي چې کومه خبره ده ته یاد ای نو هغه خلکو ته ورسوله. یو تا بیان د داعیانو پکار دی. یو دویم منشور د دعوت وسیله. دعوت خو خلق ورکی خودم دعوت هم سم منشور خوې کړ. جواب دا دی يدعونا الى الخير. خیر ته برابر لکه خیر دې ته منشور د دعوت. خیر صحیح حدیث دا ابن مردوی کې مسند د ابن مردوی کې رسول راغلی. رسول الله د آیات ولستو وی ویلې خیر څه ته وی؟ اتباع القرآن وسنتي. دې ته خیر وای نو دعوت چې ورکه خیر ته به ورکه قرآن ته خلق راو بلا او د نبی سنت ته راو بلا. دې ته دعوت وای. دینه کله په قرآن کې ال الله سره هم تعبیر کی. سورۃ شورا کې برحام سیده کې راشي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الى الله تکه الله طرف ته. نو کله وی ودعو الى ربک تکه وی. د دې ټول یو مقصد دی. دعوت کې بدا یاد ساتي دعوت کې بدلو ته دعوت نور کې په دعوت کې با جماعت پرستی ته دعوت نور کې د مخلوق یو خاص خبره ته دعوت نور کې بلکې صرف قرآن او حدیث ته دعوت ورکړي. قرآن لراشي حدیث لراشي يدعون الى الخير. یو ته کیفیت الدعوت وې درې مخبا. کیفیت دعوت وکاو څنګه طریقه به څنګه؟ جواب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. امر بکای فنیکی باندې او منع بکای عن المنکر دا نارواونا. دې ته طریقه د دعوت نیکی طرف ته برابرل کی بدین به منع کول. زمخشری ویلی دې ته تخصیص بعد التعمیم ویل. دا غیر مقصد د سره خیر عام دی او یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر دا خاص دی. صحیح دا چې دې ته کیفیت د دعوت ویل. د دعوت دوه لارې دي لګ امر بالمعروف او دویمه لارې د نهی عن المنکر. او کله سی وی دا دوه پایاګانی دي بس. نو دا خبر یاد ساته د ګاډي څو پایاګانی دوا. نو چې د ګاډي دوه پایاګانی دي اوس چې په یو پایا باندې ګاډي چلے ګاډي باندې درشي ولېږي. یاد ساته دعوت چې په یو پایا چلے دا دعوت صحیح دعوت نه دی لګ. او دا وجه چې قرآن کې چې تکم ځای کې ګوري هر ځای کې دعوت کې دوه خبرې ذکر کوي. دوه دلته موي لګ رست آیات کوي یو صلی الله سمات کنتم خیر امه
تاسو ټول امت غوره وي خو کار بم سي تاسو کار بم دسي التم دسي وي اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دوانه کار بکوي دغه صورت کې لګونتي دریم زی بیا و یوصل سوال سمات سوي ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر سورة اعراف کې موي دو کار بکې په دعوت یو باندې کی طرف ته یو سل و 50 آیات کې وي چې دعوت کې بدا دوانه خبري ضروري د نبی دعوت څنګه یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر نبی هم د دعوت کاو چې خلق به نیکی ترابلل او خلق به د ګنا نه من کو سورۃ توبه التم وصفه تمات کوي دعوت دوان لارې بچلې رګ یو او یا کې بیا وای یو سلو دول سمات کې بیا وای سورۃ حج کې یو سوالې کې وای امر بالمعروف بم کې نهي عن المنکر بم کې سورۃ لقمان کې هم دسي وای ول سمات لقمان خپل بچی ته ویل وامر بالمعروف وانهى عن المنکر سورۃ مائده کې هم دسي وای بلکې قران کې دسي وای چې کوم خلک په دعوت کې صرف امر بالمعروف کوي او دا ګنا نه منع کول نه کوي الله وی دسي دعوت با يهوديانو کاو سورۃ بقره کې دسي وای اتامرون الناس بالبر خلق ته د نیکی خبرې کوي او سورۃ مائده کې وای کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه نهي عن المنکر با يهوديانو نه کولا بلکې منکر کارونه به پخپل کول مقصد پکې داره د دعوت یو لار ته دعوت ال الله نه وای او نه ته د نبی په طریقه باندې دعوت وای دعوت د پاره به دوانه خبري ضروري امر بالمعروف نهي عن المنکر امر بکای پنه کای باندې او من بکای عن المنکر د بدینا بعض خلک د سی عجیب خبره کوي و یاره چې نیکی راشي نو بدی وي پخپل ختمي چې پخپل ختمې دي الله به ولي ویلې چې دې دا نارواو نه به منع کړي نه دا خبره مثالونه او مثالونه د قران او د حدیث مقابله کې نه ویل پکار بلکې معلومیږي دا دعوت کې بیا زمحشری وي ګران کار په دعوت کې نهي عن المنکر چاته رسی وی راځه مونږ کا هغه یې سر بو خو زی کومه خو کده سي ته ویلي چې دا موبایل د سوال د سره چې د پردي تصویر نه پکې ګوري ستاره پکې څه به تخل وران خو زی منکر نه منع کول ګران کار دی نیکی طرف ته دعوت ور کول آسان کار دی وینهون عن بکی عن المنکر د نارواونا تفسیر کبیر خو ناشنا خبره کوي تفسیر کبیر د دې عاد لاندې وای اذا كان الرجل مجيبا في جيرانه یو سړی گاونډیانو کې محبوبي مجيبي مقبولي له ومحمودا عند اخواني یو سړی دسی وی چې ملګری صفات کړه پلان کې خسره ناغوی فعلمنه لسن یا مداهن پویشا چې دا مولا سم حق نه ویلې غني حق پرستا یا حق بیانون کې چې څوک هغه خلق ټولو سره مين نه کوي خلق سره ډیر څوک ته یو سره دی باندې وي څوک ته بل سره دی باندې شیخ الاسلام وای اذا كان الرجل صالحا سره چې په خپل نیک عملي د ارچا خوخي خو کله چې د سړینا مصلح جوړ شي یعنی خلق سمي بیا د ارچا دشمن شي نو د نه صحیح دعوت سره د خلقو دشمنی لازمه ده زمونږ عبدالرحمن بابا دی الله وبکی ناشنا سره هغه ویل یو کلی لورلم زما یو ملګری بل هغه ملګری ته می چې ته پوس وکاو ول چا نه پیژاند هیڅ اتم نه ومال بل دا د کور مخ ته به چې زور رسیدم په څه طریقه باندې دا کور مخ ته شانډای ولاړو
دا اگر وو ته ماته ول چې ما وشتل هغه ول ماته ول چې دا ولې مال چې دا خوبانه دي زه ولا مزان نه ته ول ماته ول چې دا خوبانه نه دا شنډې د څوک دانه ولي ول ما او ته ول چې پوهه نه شوي کا کته سم استاد صحیح دعوت کوله به خوبانه څوک نه پریدي لګ خو شنډې څوک د باندې ځکوار نه کوي چې کله یو انسان صحیح دعوت کوي د خلکو دشمنی و سره لازمه ده د خلکو خفګان او دا بیل خبره چې دعوت والا الله خفګان نه ور کوي هغه په خپل کار کې ډیر تسلیه ډیر مزیدار ژوند تیری پای واولائک معروف ستوي معروف هر هغه کار ته وي چې قران او سنت سره ثابت او منکر هر هغه کار ته وي چې قران او سنت کې نه ثابت ده واولائک هم المفلحون او دغه خلق دې کامل کامیاب الله پس صحیح دعوت باندې انسان لا فلاح ورکي کامیابی ول ورکي فلاح څه ته وي فلاح مکه وضاحت من کړو یو په دنیا کې فلاح په دنیا کې فلاح دی ادراک السعاده التي تطيب بها الحیات الدنیا د سینې یک بختی حاصلول چې د انسان پیدا د دنیا ژوند کې دسه نیک اعمال کوي چې اخرت په سم شي د دنیا نیک د دنیا خکا مړه ژوند د مزیداری خلق دې ته کامیابی وي یو د اخرت کامیابی دارا بقاء بلا فناء پاتې به ختمه کې بنا او عز بلا ذل اخرت کې به عزتي ذلیل کېدل بنئ وغنا بلا فقر مالدار کېدل به غریبي بنئ وعلم بلا جهل دا خبره چې راشي دې ته پوره کامیابی ویل ولا تکونو مکه گئی په ترک د دعوت کې پشان دا خلقو تفرقو چاغي ډلې شوي دي ځنې خلق داسې دي دعوت ال الله نه کوي نو د دې د وجنه ډلې پیدا شي دعوت ال الخير نه کوي د دې د وجنه ډلې به پیدا شي د څوک چې دا ډلې شي دا يهود او نصارا وکړه کلذین تفرقوا واختلفوا مکه گئی پشاند هغه خلق باندې تفرقوا چاغي دل شوی دي د وجدا نه دعوتنا واختلفوا اختلاف کله هغه پس تاغینا چراغ هغه تال بینات واضح دلائل دو کارونه د دعوت تفریق خودو د وجنه پیدا کی یو تفریقی صحیح دعوت چې نه نو په خلکو کې و به ډلی لګ یو خبره او دوی مدانه چې اختلاف وکي په خلکو کې تفریقه څه ته وایي تفریقه په اصول کې د یو عقیده به د بلنا جدای وا اختلاف څه ته وایي په فروع کې به د یو بل نه اختلاف راځي یو به یو تر ته زور کې بل بل دویم تفریقه دي ته وایي د تاویلات او فاسده او د وجنه دې د وجنه چې کومه د لبازي پیدا شي تفریقه دا دغه ته تفریقه وایي او اختلاف دې ته وایي چې د دې د وجنه انسان کې تعصب پیدا شي یو طرف ته زور کوي او بل طرف ته زور کوي درېما فرق د سیوکا تفریقه دې ته وایي چې انسان حق پری دی لکا او اختلاف دې ته وایي چې د حق نه سړی مخ واړی خبره بدای والله اعلم تفریقه دې ته وایي چې سړی د یو بل نه جماعت او ډله بیل شي دې ته تفریقه وایي اختلاف څه ته وایي په خپل منځ کې په وړو مسایلو دومره اختلاف کوي چې د دشمنی ذریعہ وګرځي دا خبره به خپه د امت کې پیدا شوې ده بس خلکو ډلې جوړې کړې دي او اختلاف هم کوي اختلاف سمانه په وړو مسلو کې تا شل رکعات تراویح وکړو تا تر رکعات دغه مسلو د اختلاف په خامخا په امت کې خو اختلاف ذریعہ د دشمنی چې څو ګرځي دا ناروا ده صحابو کې می اختلاف وو خو صحابو چا باندې دا تنقید نه کړي چې تاسو اتولي وکړو تاسو لور ولې وته صحابه کرامو کې
کله نبی صلی الله علیه وسلم د صحابي راغلی ویل رسول الله ما بیګا 3 رکعات کوي رسول الله تعالی سینې چې دا غلط کار وکړ چا پچا دا تنقید نه کړي چې تامین په زور ولي او تا پټ ولي وره دا خبر یا ساتل غواړي دسی اختلاف چې ذریعہ د دشمنی وي دا د يهود او د نصارا او کار دی مسلمان بل دسی کار نه ځان ساتي لګ تفسیر کبیر وی اعلم وی پدې پوهه شه چې انک اذا انصبتا چې تکله انصاف وکړ نو عالم ته بدا پته ولګي چې ان اکثر علماء هذا زمان ان اکثر علماء اکثر مولیان د دې زمانه چې دي صاروا موصوفین بهذه الصفات پاغو کې اکثر د صفاتونه وي یو به وی ډلې زور ورکې بل ډلو پرې دا ډلې پتان درول په اسلام کې نه د علی حدیث او ډله شته ډلې پکې نشته جمعیت پکې نه او نه پکې جماعت شته او نه پکې بل چا ډله شته اسلام کې بس یو ډله ده هغه د اسلام او د مسلمانانو ډله الله او رسول ته خلق راوبلي ډلو ترابل المکوي اختلاف یې کله فاستغنا چراغ دیتا البینات واضح دلائل چې کله ته پته لګیدلې چې تفریقی په اسلام کې نشتا ډلبازی نه پکې نشته بینات تمرات لري دا سه دلائل دي عقلی چې هغه د دې لپاره د حق د اثبات لپاره الله موږ ته خودري یا د سه دلائل دي چې هغه داغې نه د صفته لګيږي چې حق دی او باطل دی اولئک لهم عذاب عظیم او دغه خلق دایره پر د عذاب لوی چې سره د پوینا بیام دلې کې بیام اختلاف کې لګ عذاب عظیم بدل کا په خلکو کې یو خبره ډیره مشهور حدیث خلک وای قرطبی مراوړل خو حدیث صحیح نه دی لګ خلق وی اختلاف د امت چې رسول الله وی زما د امت اختلاف رحمت نه لري اختلاف رحمت نه اختلاف خو فساد دی لګ او دسی تعبیر کوي کې دسی اختلاف چې د دلیل سره اختلاف وي نو بیا هغه رحمت لګ خو اختلاف رحمت نه بلکې د اختلاف نه بچ کېدل رحمت د دې د وجه ټول علما دا ویلي دا حدیث نه دی چې خلک یې ډیر وي چې پیغمبر ویلي چې اختلاف د امت زما رحمت دی رحمت نه عذاب دی الله وی اولئک لهم عذاب عظیم د څه وی که اختلاف رحمت وی بیا خو پکاردار چې الله په عذاب عظیم نه ورکول حدیث کې د دې خسته تشریح د دې آیات نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی يهود چې وکنه هغه یو یاډلې پاره کې جوړ شي نصاراو کې دوا یاډلې جوړ شي او رسول الله وی زما په امت کې به درې او یاډلې جوړي كلهم فی النار ټول بور تزي سوا دی ویډل نه هغه یو ډله کمنه ما انا علیه و اصحابی چې کوم خلق چې عقیده عمل دای د رسول الله او د صحابه سره برابرۍ بس د یو خاص جماعت نوم نه دی که یو قسمی خو عقیده چې د الله د رسول او د نبی د صحابه سره برابرۍ او عمل بس دغه خلق دی بس کله به تاسو کوئی کما ډله حق ده وی وډله حق ده کما چې کما عقیده د الله او د رسول او د الله د رسول او د صحابه او دغه یو ډله هر یو کار ته وګوره چې هغه د سیده قبل چا ده یوم تبیض وجوه وتسود وجوه تخفیف ورکي دا یوم خو یا خو متعلق عذاب عظیم بس لوی عذاب ولکلی یوم تبیض دا سی ورځ را روان او یاد سی وکا چې دا متعلق کا په پهله مذهب پس اذکر یوم تبیض دا ورځ لګرا یاد کړه کوم ورځ دا سی ورځ دا تبیض وجوه بشارت دی خو یو قانون دلاندې بشارت ورکړي د کم د مخ کې خبره دلاندې بشارت ورکړي چا چې امر چا چې دعوت ال الله کړي خیر تیرا بلل کړي او د تفریقو د اختلافاتو نه ځان بچ کړي د دې خلکو حال وګوره
فاورز باندې چې سپین بشي وجوه ډیر مخونه د سی ورځ را روانه د ډیرو خلکو مخونه بس سپین شي وتسود وجوهنا او تور بشي وجوه ډیر مخونه د سی ورځ دا د ډیرو خلکو مخونه به تور شي دا سپینېدل او تورېدل به د قیامت پر ورځ کله لګ دې کې اختلاف دی دولو ځینې اهل علم وایي دا د قبرونو چې پاسېږي انسانان څوک به تورمخي او څوک به سپینمخي لګ یو دا چا ویلې دا کله چې طول کېږي د اعمالو په دغه وخت کې به سپینمخي او تورمخي لګ چا ویلې چې دا آیات چې کله الله وایي چې وامتازوا اليوم ايها المجرمون دغه وخت کې به چا مخونه تور د چا نه بسپین شي ابو امامه وی رضی الله تعالی داغه حدیث ته لګ ابو امامه څخه خلک ولیدل خوارج او باغیان چې دا دمشق دا کې دا زوړاندو او د علی رضی الله تعالی د طرف نه قتل شوی لګ ویل کلاب النار شر قتلا دا ویل د ور سپیری او ډیر بدترین مړی دي لاندې د څرمنې د اسمان نه خیر قتلا من قتلو هغه خلک ډیر خره چې چا دای وجلی دي لګ دغه حدیث او به د آیات ولستو یوم تبیض وجوه وتسود وجوه داغه د خبرې نه معلومي په دنیا کې هم د غلطو خلکو مخونه توري او سپین کېږي لګ کله کله په دنیا کې د نیک عمل سرخ کار شي کم یو انسان چې نیک عمل نو هغه په دې مخ کې د نیک عمل اثر یې لګ د قران نه معلومي تعرفهم بسیماهم او سورته فتح کې به وایي سیماهم فی وجوههم د خو خلکو کې نه کې په مخونو کې میلګ او د بد خلکو بد نه کې داغي په دې مخونو کې په دنیا کې هم میلګ آیات کې دوه قول دي مفسرین ځنې مفسرین دا ویلي چې د سپینوالي او توروالی نه مراد خفغان دی لکه مخونه به سپین شي یعنی معنا خوشاله وي او مخ به تور شي یعنی خفه وي قرآن کې په دې معنا سره تورواله په دې معنا سره استعمال شوی سورۃ نحل 55 آیات کې الله فرمایي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا زری چاته چې خبر د لور ورکړی شي کړه مخې توري معنا صحیح خپایله نو کله په دې معنا سره نو یو قول پکې را دی لګ خو دویم قول دا دی چې صحیح دارا چې ناس پینېدل حقیقتا دی لګ د سینره چې کنه صرف مخ خوشاله وي بلکې مخ به سپین وی لګ د نیک عمل خلق د قبر نه چې پاتېږي نو د نیک عمل خلق مخونه بس سپین لګ او دې باندې دلیل سورۃ عبسہ سورۃ عبسہ اتد اجتماعات کې الله فرمایي د سی وخت را روان دي چې د ځنی خلکو وجوه یومئذ مسفرا ډیر مخونه بچوي مسفرا پړقیږي با د ډیرو خلکو مخونه با د قیامت پر ورځ پړقیږي او د قران د نور آیاتونو نم د سیمالمی چې د قیامت پر ورځ باندې به د نیک عمل خلکو دا مخونه چیرې دار راک سورۃ یونس شپږشتم نمبر آیات کې الله فرمایي سورۃ یونس د قیامت پر ورځ باندې به د خو خلکو دا مخونه للذین احسنوا الحسنى وزیاده ولا يرهق وجوههم قتر د خو خلکو مخونه باندې توريږي لګ او بیا ورستوي د بد عمل خلکو مخونه به تور شي وترهقهم ذله او کانما اخشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما د بد عمل خلکو د مخونه به داسې توري لکه تبګنوي چې د مخته تور شپې او راغستل شي لګ فاما الذين اسودت وجوه لب نشر غیر مرتب یوم تبیض دای مخکې راوړولې د داعیانو د نیک عمل او مبلغینو مخونه به سپینې لګ خو د قیامت پر ورځ باندې داسې خلک به ډېر زیات چې مخونه به توري لګ
پسارا چا خلق رے چې سودت وجوههم چې مخونه تور شوي وي پنه دعوت توجنه مخ تورواله پیدا کړي سودت وجوههم دا خلق چې دې تبویل شي اکفرتم من یقال لهم د سیبوت ویل شي آیا تاسو کفر غره کړی پس ایمان نه دا یاد چا په باره کې د مرتدینو په باره کې او یا هغه خلق دی چې الله ولا فطری ایمان ورکړي او بیا دا غین رستدی ایمان پرې کو دی یا خاص کر د يهودو په باره کې سیوا يهوديان د سیولکا چاغې د نبی صلی الله علیه وسلم باندې اول ایمان دا وړو به رسته د نبی صلی الله علیه وسلم د دین نه مخواړه تاسو کفر غوړه کړی دی پس ایمان نه فذوقوا العذاب نو سکه عذاب لرا په سبب دا چې تاسو کفر کولو واما الذين بيضت وجوههم ارچ هغه خلق دی چې سپین شوی وي مخونه لدی ففي رحمت الله دی به وی پر رحمت الله کې د چا مخ سپین ولې شو زکه د سپین دلیل تابعداري کړیا قرآن خو سپین دلیل لیکا او حدیث سپین دلیل زاد المسیر وی دا د چا مخونه چې سپینیږي دا با وجوه اهل السنه دا با د اهل سنت مخونه لګ او د چا د مخونه چې توریږي دا با وجوه اهل البدع بدعات والا چې د مخونه به توری لګ نو دای باوی پر رحمت الله تعالی کې رحمت مراد دې کې څه جنت سپین مخه به جنت تزیلګ دیو پدې کې وی همیشه رپا تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق ربط مخ کې سره وګوره مخبر کله سپینی چې د آیات الله تابعداري وکي د الله پایتونو په سلاړ صدق د نبی بیانای تلک آیات الله دا ته چې اورې د آیاتونه د الله دی دا ته چې اورې د الله آیاتونه نتلوها علیک منګلو پتاوانه بالحق د حق د ښکارا کول لبا او دې کې وقف دی د آیاتونو غره ظلم پکې د ظلم خبره پکې نشي وليس فيه ظلم فيها ظلم آیاتونو کې ظلم نه ویلي ومن لا يريد ظلما للعالمين او دې کې جواب د سوالم دی دا د ځنې چا د مخونه ولي توريږي دا خو به الله ظلم نه کوي نه ومن لا يريد ظلما نغوالي الله ظلم لرا للعالمين فمخلوقات باندې الله اراده د ظلم نه کوي ظلم کول خلا پرې دا ولا والله چې د ظلم په بندگانو حرام کړي نو په ځان یې حرام کړي الله د ظلم اراده هم نه کوي لکه من لا يريد ظلما نکیره راوړه الله یو ظلم هم نه کوي یو ظلم ایس ظلم الله اراده نه کوي دې کې معتزله غلطه معنا کوي غیر سمانه کې من لا يريد ظلما دا بندگان چې کوم ظلمونه کوي الله د دې اراده نه کوي دا معنا غلطه بلکې معنا د سیدا الله اراده د ظلم نه کوي په مخلوق باندې ولی به ظلم وکي ولله ما فی السماء د الله ظلم ته ضرورت خاص د الله لپاره هغه چې اسمانونو زمکه کړي ارشد الله دین ظلم سره کوي ویل الله ترجع الامور او خاص الله تبا وروغ زول شي ټول کارونه کنتم خیر امه دی آکه دا تشریح دا دول تکن منکم امتون دپا او دی آکه اللہ وی تاسو غور امتی ویلک غور امتی نو غور کار کول غوالی لکا غور صفت پزان کراولی لک کنتم خیر آیات کیو تشریح دا دی کانت تامه ویلکا او معنی رسیرا یہ وی تاسو خیر امه دا کم وقت چه موجود شوی وی غور امتا یہ وی غور امت دا کم وقت چه یہ وی لگ کانا تاما مانا دا امت چه اللہ دا کم وقت موجود کلے رے دا کا وقت غور موجود کلے رے آیات کیو مانا دا دوی مانا چه کانا ناقصہ کلک کنتم خیر امه وی تاسو غور امتا پا کم دے کے پا لوح محفوظ کی لکا اللہ لوح محفوظ کی دا امت غور امت گرزوئے او یاد الله په علم کې تاسو غوړه امت وایل زنی چاره سي ویلو چې پرا ویلو چې کنتم په معنا د انتم سره
تاسو یې وی غیره خیر امت غره امت غره امت یې وی بعد صحیح حدیث نه دا معلومی دا امت چې د ټول امتونو نه غره امت ته نبی صلی الله علیه وسلم د سیویلی انتم تتمون 70 امه زمنګ نه مخکې یو کم او یا امتونه تیر شي معنی ډیر او دای اخیرنی امت ته رسول الله انتم اکرمها علی الله دا امت چې د الله په نسبانه د ټولو امتونو نه غوره امت ته کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ وی تاسو د الله په علم کې یا په لوح محفوظ کې بهتره امت ډیر غوره امت د موسی علی السلام حسن روایت کې سره غلي موسی علی السلام چې کله د دې امت فضایل ولیدل الله ته سوال وکړ یا الله ما په دې امت کې راولل زکه دا خو ډیر غوره امت دی امت د محمد صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم د سیوی نحن الاخرون السابقون منګ اگر چې په زمانه کې رس راغلی خو منګ د ټولو نه به مخکې ځو جنت ته برټو سو پورې چې امت د محمد صلی الله علیه وسلم جنت ته نه تلې نو یو امتی نشي تللی اخرجت للناس رئیسل شیوی وی تاسو للناس د پایدو د پایدې د خلکو لپاره ور امت دی وی ازهرت معنی نو بلکې اخرجت سمانا الله چې تاسو پیدا کړی وی دې لپاره پیدا کړی وی للناس د خلکو د پایدې لپاره پیدا کړی وی دا امت به د خلکو لپاره د پایدې ذریعہ ګرځي چا د سیویلو چې دا متعلق دی په خیره پورې غوره امت وی للناس د خلکو لپاره غوره امت وی غوره امت وی د خلکو لپاره غوره څنګه غوره وی حدیث کې راغلی ابو هريره وی رضی الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ویلو خیر الناس للناس دا امت غوره امت ته د انسانانو څنګه یاتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم خلق به په زنجیرونو کې تړلې وي او په چټونو کې به ول زنجیرونه ارچلې وي حتا يدخلوا فی الاسلام دا غوره امت نه بس د خلکو لپاره د غوره امت بخاری شپږ سوا څلور 50 صفحه دویم جز کې را حدیث راوي بل حدیث کې دسی الفاظ راغلي نبی صلی الله علیه وسلم سے خیر الناس په دې ټول امت کې غوره څوک دي اقرأهم هغه انسان دی چې قران ډیر وایي او قران ته ډیر یاد او هغه انسان اتقاهم لله چې الله نه ډیر دی او هغه انسان امرهم بالمعروف چې ډیر امر بالمعروف کوي وانهاهم عن المنکر او ډیر نهي عن المنکر کوي واوصلهم لله للرحم او ډیر د خپلوي خیال ساتي امت خو ټول غوړه ده خو په دې غوړه امت کې بیا غوړه خلق شتا غوړه امت کې غوړه خلق ډیر شته غازیان پکې غوړه امت والي داعیان پکې غوړه خلق لري څوک چې تقواداري څوک چې د قران ډیر قاریان دا ټول غوړه خلق لري خو د صحیح حدیث سره معلومي چې خیرکم من تعلم په دې ټول امت کې به غوړه انسان هغه چې قران ځان لې ځکه او نور خلقو ته او خیلک تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دې ته سبب د خیریت وای یا وصف د خیر امت د غوړه امت د صفاتونو خو به میکړ نو د غوړه امت چې یو صفت ده کم تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف دای صفت عمر بداوی رضی الله تعالی چې څوک دا غواړي چې الله ما په غوړه امت کې وګرځي دای ارمانی لګ هغه دا پکار دی چې ځان کې دې صفت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر راولي چې په غوړه امت کې الله راولي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ځنه علما ویلي دا سبب دی د خیریت لپاره او ځنه علما وی دا وصف دی د خیر امت لپاره تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر
د دې دا معنا نه ده چې کنه دا دعوت ال الله دا کنه د دې امت فریضه ده. دا خبره غلطه. دعوت ال الله دا د آدم علیہ السلام د زمانه نه را روان دي د امتونو. قران چې چا ویلي قابل او حابل قصه چې الله چا اوریدلی قران کې چې بیان قابل بدبخت ته حابل رور نصیحت کو ورور ما موجنه دعوت ال الله خود آدم علیہ السلام د زمانه نه را روان امتیانو بم کاولل د اصحاب کهف په قصه کې کاوري دلیل پاره کې چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر اصحاب کهف اخو پیغمبرانو دغه سي دی صورت کې رسرازي علی کتابم یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. دا ځنې خلک دا تعبیر چې کوي چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر د دې امت فریضه راو د ختم نبوت په صدقه کې دا فریضه وته. دا خبره غلطه. دعوت د ټولو امتونو صفت ده. دومره یاد ساته غواړي چې دې مطلب دې صفت باندې ځان په کامله طریقه باندې متصف کول غواړي. امر وکوي په نیکی باندې او من وکوي د نارواو نه او ایمان بروړي په الله باندې. سوال دار ایمان خو مخکي او دې آیت کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مخکې راو. یو خدای چې وو د جمعیت ته پاره نه لګ وو د پاره دا ترتیب د پاره نه بلکې د نفس جمعیت ته پاره. یو جواب د سیده دوی مرسینا چې تو مینونه بالله کې دې ته اشاره یو نفسي ایمان دی یو ایمان دی بكل ما وجبا په ټول یو خبر نو نفس ایمان خو بد دعوت نه مخ کی او کامل ایمان چې دا د دعوت نه رسته په انسان کې پیدا کیږي. ځنې اهل علم وي تکمیل د ایمان په دعوت ال الله باندې راځي. لګ کامل ایمان والا څوک دي چې چا کې څوک چې د نیکی دعوت او ډېر علما وي موږ د سي تجربي کړی چې کوم انسان دعوت ال الله ډېر کوي دا سړی ایمان ډېر کامل. دا ټکه پکې بیا بیا ضرور دی. دعوت ال الله عبارت ته د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر. ولو امن اهل الكتاب کچریمان نوړې کتاب والا تاسو په دعوت باندې. آیات کې اصل کې د دې زین رسته تقابل ذکر کړي. لصفتونه د چا ذکر کړي د غلطو کتابیانو د غلطو مولیانو. لصفتونه که ایمان راوړې کتابیانو تاسو د دعوت د وجنانو دا بغور وې د دې لپاره پدې کې به خیر منهم تقسیم کوي. وس زنه پدې کتابیانو کې ایمان والا دي او اکثر موزه تدینا فاسقان دي. ليسركم الا اذى اکثرهم الفاسقون مراد ته فسق په کفر مراد ده. دا اولنې صفت. ليسركم الا اذى تکلیف نشر سوال چرم تاسو ته الا اذى مگر د خلی ردی بده. کتابی د بتا پسې سي د خلی ردی بده آزاد مراد سره د خلی ردی بده مراد ده. ويقاتلوكم او جنگ سره شروع کین یولوکم الادبار دای بدراړی تاسو شاګانې. ليسركم دای دویم صفت ويقاتلوكم یولوکم الادبار دای دریم صفت. دا يهودي او نصراني دومره تکړه نه په جنگ کې به چغې وای ناره وای لګ ويقاتلوكم يولوكم الادبار. تفسیر الرحمن وای دا کړه سمناظره شروع کی کا نو یولوکم الادبار به برته د شاګان دراړي تختی بلګ. ثم لا ينصرون بیا دام واوري چې لا ينصرون د دې سبب مددم نشکیدلې. دا ثم چې د دې ځنوسته مستقل کلام دی. لګ د څه باندې چې دا د مخکې سره باندې به نه عتب کېلای. ولی کته د مخکې باندې عتب کی نو بیا به د څه معنی چې ایو قاتلوکم نو ثم لا ينصرون. په جنگ کې د دې تاسو سره چې جنگ کوي نو د دې سبا مدد نشي. یعنی په نور وختونو کې وسکی په جنگ کې وسره نه کی. حال دا چې د آیات معنا ده سره چې دای سبا په یو وخت کې مدد نشي کېدای. نو دې د وجنا دې ته مستعنف کلام وایا مستقل کلام ته وایا
او قاسمی وی د دې عبارت څه مقصد دی چې ثم اخبرکم لك الله د سوی زړه ته دام ویما چې د دې سبا مدد نشي کېدلې د الله مدد د دې سره نشي کېدلې ثم کی معنا د تعقیب ذکری ده د تراخی نفس الامرنا دام واوري چې د دې سبا مدد نشي کېدلې ضربت علیهم الذلة لازم شویره پدی باندې تا جوخ شویره لازم شویره پدی باندې ذلت حرس باطن د ځلنه بس ډیر غریبی ده ذلیل ده يهوديان ده اينما سقفو چرتا چې دی ومندل شي الا مگر نبی ذلیلا بحبل من الله چې منګول ولګي پر سید الله باندې وحبل من الناس او پر سید انسانانو باندې د الله پر سید چې دی منګول الا بحبل دا متعلق په معتصمین بس د بچاو دی بل لام نه د الله پر سید باندې منګول ولګوي الا بحبل من الله د الله رسول سره وستیره شرا قران دې کړ ایمان راوړی چې يهوديانو دغه نه بچ شي د ذلت نه بچ تفسیر قرطبی وی الا لیاتسموا بحبل لکه د دې نمک لیاتسموا ټکه پټه لګ دا وحبل من الناس نه سمراد ځنه علما دې وی چې دین مراد سره دغه قران دې کړ او د ناس نه مراد مسلمانان دي لګ د مسلمانانو رسین سره قران حبل من الناس دا غیر صحیح ده کړو چا د سی ویلو چې حبل من الناس مراد ده صلح کول د مسلمانانو ذلت نه بکله بچي یا خو مؤمنان شي او یا مسلمانانو سره صلح وکړي په دې باندې د ذلت نه بچ کېږي چا د سی ویلو چې حبل من الناس د بل غلامی کول لکه دې زمانہ کې يهوديان چې دي د انګريزانو غلامان دي ځانې چې په ذلت بچ کړي نه حبل من الناس د خلکو رسي ځان ته چلی دلګ وبا وخت شوی دی په یو لوی غضب باندې د الله نه او لازم شوی نه په دې باندې مسکنا خواري د ظاهر ذات دې پوری ضربت علیهم الذلة دا څلورم او باو بغضبین دا پنځم وضربت علیهم المسکنا شپږم دا په دی وجه چې د ایبام شک پر کاو فیاتن د الله وجل به نبیان فنا حق باندې ذالک بما عصوا یکفرون وم یقتلون اتم دا عذاب په دی وجه چې دینا فرمانی کړي ود الله وکانو یعتدون او دی و همیشه لپاره چې زه به کولو د سیات بقره کې تیر شوی اساونهم کانو یعتدون دای لسم لیسو سوا ټول کتابیان یو شان نه دي لګ قران ډیر خسته کتاب دی اسینا چې ټول کتابیانو ته په غلط نظر باندې اون غوري خ خلکم پکشتل راشه اوست خو کتابیانو صفاتونه واورل لیسو سوا من اهل الكتاب مشهور قول دانه چې دایات چې کنه دا د کتابیانو په باره کې لکه يهود او نصارا او مبارک اگر چې راضي وي دا یاد د دې امت علماء ته هم شامل دي ځکه دام کتابیان دي کا قران والا دي کنه قائمتون او یتلون د صفاتونه په دیو کې شته قرطبی دې یاد دلان دی ویلي يهود بداوي ایمان په محمد چې چاره وړي صلی الله علیه وسلم دا بدترین خلق دی ما آمن بمحمد الا شرارنا ناکار خلق په ایمان دی کدا خلق وکنا لار نک دین به نه پرې خودلې الله د آیات راولې ګولې سو سوا دا خلق لري صحیح سره حق قبلې غلط سره حق نه قبلې لیسو سواء دته جمله مستأنفه مویلک جواب د سوال د يهوديانو چې بد ویل شنو چا به ویل دا ټول د سینې نه ټول د سینې ټول خلک په یو ډانګي نه ویل هر ډله کې خلک می پار ډله کې بد میلک ندی برابر پدې صفاتونو کې پدې غلطو صفاتونو کې ټول یو شانت نه دی لګ نو څنګه من اهل الكتاب امه
پالی کتابو کې یو ډله د سشتا څنګه ډله قائمتن دا سه ډله چې کله کله په حق باندې د سی خلکم پالی کتابو کې قائمتن معنی څه مستقیمه کلک ولال دی په حق باندې یو ډله پکې دا سمشته دا د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې څوک لکه عبد الله ابن سلام ثعلبه ابن سعید او داغه ورورو دا په حق لک ولاړو دوی مدار چې قائمه عادله انصاف والا خلقم پکشته او درېمه معنی رسې وکا چې قائمه معنی قائمتن فی الصلاه ولاړ دی په مانځ باندې دا معنی چې د قیام فی الصلاه دا د سورته فرقان نه معلومی سورته فرقان کې الله دغه څه خبره ذکر کړي سلور شپیتم نمبر آیات سورته فرقان الترسی وی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما خلق چې شپته ری د خپل رب د پاره په دې حال کې سجدي کوي ولاړی لک نو قائمه نه معنا سره قائمه په معنا دا قائمه فی الصلاه منز په ولاړی کوي سکه په مانځ کې چې منز په ولاړی یتلون آیات الله دای قادر للی آیاتنا دلانا الليل او کامخ کنه معنی شي نو قائمه په حق لکدي او دای صفت هم دی لکا یتلون للی آیاتنا دلانا الليل پوختونو د شپکه او دای سجده کوي لک دا هم یسجدون دای مستقل صفت ته آیاتنا دلاللی او هم یسجدون او دای سجده هم کوي دا معنا نه چې کنه دی آیاتونه د الله لوري په داسې حال کې چې دی سیده کې حالیه معنا باندې کې داغه وجه دا چې د سیده په حالت کې د قران لوستلو نه من راغله بلکې دا به مستقل کلام شي د الله آیاتونه لوري من عمل پکې درسونه کوي تلاوتونه کوي او د دې سره دام واوري چې دای ګوره سیده هم کوي ایمان وروړي په الله باندې کتابيان او پورزی رستنی بان ویامرون او حکم کئی دا کتابیان پنے کئی بانے او من کئی دا منکرنا ویامرون بدایات دلیل دے پدے خبرہ چھ امر بالمعروف و نہی منکر دا با یہودم کولا خوب پکی کول کا نکانو لکا عبداللہ ابن سلام اغیب امر بالمعروف و نہی المنکرم کولا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ او دای تیزی کوي په کولو د نیک اعمالو کې نیک اعمالو کې ټولو کې تیزی کوي لګ دا یسارعون فی الخيرات د سیو کلمه ده جامعه لفنون الحسن د نیکی ټولي خبره پدې یسارعون فی الخيرات کې راځي لګ یو د سرعت یو د عجلت د شیطان صفت جلتی چوتا وي سرعت دیتا وي اهم خبره مخ کې کوا غیر اهم رست کوا مسارعت خصفت دی عجلت غلط صفت دی جلتی کوي دی په کولو د نیکی کې او داخل دی من الصالحین د کامل نیکانو نا اولئک من الصالحین دا خود اسلام سره یو لازمی بل صفت دی ځان د نیکانو په جماعت کې راولا د نیکانو په ډله کې وما يفعل من خیر او هغه چې کوي دی دا يهوديان دا کتابيان هغه چې کوي دی من خیر د هر یو نیک عملنا فلن يكفروا چرته محروم نشي د دې د ثوابنا ثواب بیرته ملوي والله علیم بالمتقین والله پوی دې په متقیان باندې متقیان الله پیژنې لګ ګوره لسی پتون څنګه شو د خو کتابیان اول قائمه داولنه صفت یتلون دوا یسجدون درې یؤمنون سلور یامرون بالمعروف دای پنځه ینهون شپږ ويسارعون دای واولئک من الصالحین دایتا وما يفعل من خیر نهى والله علیم بالمتقین لسم
لست هغه غلطو خلقو صفتونه او په کتابیانو لست کو صفتونه. دلته مفسرین یو سوال کوي من اهل الكتاب چې وکړه لیسو سوا من ځنې کتابیان د سری نو هغه ځنې نور څه شو بقایوي هغه بل جانب حذف دی هغه د سری واکثرهم لیسو بهذه الصفات اکثرو کې دا صفاتونه نشته. وردار چې هغه غلط خلق صفاتونه مخکې بیان شوي په اکثرو کې دا صفاتونه نشته. هغه مخکې بیان کړ چې اکثر د دینه فاسقان دي یو سلو لسمات کې مخکې ذکر کړي. بل دا په دې صورت کې اخر ته چې دا صورت ورسي ان شاء الله نو اخر کې بیان د دې نیکانو کتابیانو په یو سلو نه نویات کې بیرته خبره واپس کړي په یو سلو نه نویات ال ترسي وي خلق په دیو کې شتا وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله خ کتابیان شتا بغیر ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم دی آیات کې اوس تخویف ذکر کوي یې ذکر او د دې مناسبت د مخ کې سردار دا يهوديان د دین نه ولې اوختیو د نبی نه ولې اوختیو د مال او د اولاد د وجنا د یو اوختیو کفر یې ولې کړو د مال او د اولاد د وجه دا صحیح صفاتونه تی ولې پاتې شو د مال او د الله وی دادی په کار نه راځي لګ یقینا خلقا چا غي کفر کړي کفر یې کوي ایمان په آخري پیغمبر نه راوړي يهودي دي نصراني دي لن تغنيانهم اموالهم پیدا بور نه کې دی تا د دې مالونه او نه د دې بچي من الله من عذاب الله شيئا الله د عذاب نه چي یاد پنځ د الله باندې بد دې مالونه اولاد دې له پیدا ورنه کې مال اولاد به په کار رانه شي لګ مؤمن له خو غره پیدا ور کوي مؤمنان دې کې عقیده د مسلمانانو دا چې د مؤمن سړي د مال په قیامت کې په کار راځي مال یې په کار راځي اولاد یې په کار راځي واولائک اصحاب النار دی اور والا دی په پرې اور کې وي همیشه مثل ما ينفقون جواب دې سوال دا دی دا کتابیان خوري خرچې کوي دا يهوديان نصارا دا غلط خلک خوري خرچې کوي جواب کوي د دې مال د لکولو سپایدا نشتا ثواب یې نشته. امام مجاهد ویلي د آیات نازل شوه دي په نفقه الکفار وصدقاتهم د کافرو په نفقه او په صدقه کې نازل شوه. کافرو خیراتونه مکوي تاسو له سپایدا نه راکړي صدقه مکوي تاسو له سپایدا نه راکړي. دویم قول دی چې دا آیات چې په نفقت سفلت اليهود دا خط يهوديان چې دي په خپل غلط علماء چې کومي خرچې کوي وې دا باندې پکار رانه شي تاسو عقیده سمانه ده تاسو عمل سم ده حال دا چې لګي حال دا هغه چې لګي څوک لګي دا يهوديان دا کتابيان فی هذه الحیات الدنیا لګي او په دې ژوند د دنیا کې لګي دیني سي ژوند دنیا کې خلق نه پکې کوي نه د تقید واقعي ویل د دنیا کې چې کافرو کمی خرچي کړی دي د دې حال لګوا او مثال واوره کما سالریهم دویمه معنا پر یاد کړه دی فیت فیا جلیه ویل هغه خرچي چې د هغه حال دا هغه خرچو چې دی کوي فی هذه معنا له استجلاب منافع هذه الدنيا د دنیا د پیدو د پاره چې کومه خرچې کوي کا د دې مثال د سیره د دنیا د پای خرچې خلک ځنه کوي کا پلان کیله می ډوړی کله سره مال چې کنه څه شیر الګ تاسو پرمر لاله منظور کویل الو کې پلان کې هغه ته سوي د دنیا د پیدې لپاره چې څوک په چا باندې خرچې کوي اخرت سوچ دې نه ده دا دنیا سوچ دې
یو فی هذه ریاتر دام دیکا ځنې خلک خو د دین د پاره خرچې کوي ځنې د دنیا د پاره کوي څنګه چې اسمبلی سیټ وګټما دا د دنیا د پاره خرچې او یا چې صوبایي سیټ وګټما یا قومي سیټ وګټما فی هذه الحیات الدنیا د دې لپاره تکې کنه دا کمی خرچې چې په دې وکړي کما سلی ریح حال دې د هوا حال دې د هوا فیها سر چې په دې هوا کې غلې وي سر د مفسرینو نه دوه قول نقل لګ یو قول دار چې سر چې دا بردون غلې ته ویل او چا ویل چې سر چې ور ته ویل فیها سر دوه معنی سي کی امام بخاری د دې معنی کوي په برد سره غلې تلګ او عبد الله ابن عباس سے نقل لري چې هغه وایي د سر معنی سره نار ور لګ سر په دې کې غلې وی یا ور پکې وی هوا والا او غلې پکې ده اصحابت هر قوم چې دسه هوا ده د صفت ته دریح ده با چورسیږي فصل د یو قوم ته چې ظلم کړي پسانونو باندې په اهلکته دا هوا چې دا فصل تباکی دغه مثال دی نو مثال کې لګون تطبیق پکار دی لګ یا خود سیوا الله په دې آیات کې تشبیه ورکړي دا د خرچې د کافرانو داغه فصل سره چې هوا اور والا هوا یا د غلی والا هوا راغلی وی او فصل ټول تبا کړي څنګه چې دغه فصل والا چې د پاسه په غلی وشله دا فصل ولا پیدا نه ورکې کا نو دارنګه دا کافران دا بی دینه چې دا کمی پیسې لګي د دنیا د پا دام تعالی څه پیدا نه درکې دا باندې په آخرت کې په کار را نشي یو مقصد دا دی چاویل کلام کې پدی توجیبانی کلام کی تقدیر دے رکھ مثل ما ينفقون کمثل مهلك ريح حال د هلاکت د دې د نفقو پشانتا د هلاکت د کمهلک کمثل مهلك پشانتا د هلاکولو د هوا باندې دا د سي هلاک دی لکه دی هوا چې د فصل تبا کړي چا د سی ویلي مثل الهلاك کمثل اهلاك ری حال د هلاکت پشان د هلاکت د هوا دی چې پاره کې غلې وي او فصل تر رسیدلې دا تقدیر ولې راوځي ځکه ظاهرا تشبیه د ما ينفقون نور کوي د هوا سره بلکې هلاکت د ما ينفقون تشبیه ور کوي د مثل ریح سره د هلاکت د فصل په ځای دا او خبره ده چې دا تشبیه مرکبه د تقدیر ته ضرورت پکې نه وي بس دې وایي کا هغه خلک چې په دنیا د پاره خرچې کوي اخرت سوچ نه د دې دانه فقط ستبا د لکا د چا فصل چې غلې والي وي او تباہی راځي اغلم پیدا نه ورکې دلم دا نفقه څه پیدا نه ورکې او سوال پیدا شو لګونته کو جزئیات او تشریح کې هغه په کې څه و دي کې دي سړی صدقه وکړه خیرات وکړه خو دي کې سر هوا رااله هوا څه د پدې کې هوا چې نو هغه هوا د ریح الهوا د خواهش هوا مال خود لګولې خود خواهش موافق دی ولګا د مال په لګولو باندې دی هوا رااله هوا بالها ریح دې پیراغه یعنی هوا د خواهش پیراله او دی هوا د خواهش کې لاګ بل شیم پکې دی صدا پکې ریاکارین پکې راځي یاد سره هوا پیراله پای کې غلې د مان ادارې چې مرګ پدی سړی راغې مرګ پیراغه او دغه نه پکې پکار رانه لکه و سوال پیدا شو دا چې
دی سلیل الله د دې ستنه پکې ثواب نه ورکي. دا ولی الله اوس زیته نه کوي؟ وینا ظلم نه کړي الله د دې سره، لیکن دې په ځانونو باندې ظلم کاو، غلطي نه پکې دي کولې، سمې دی ولی نه کولې چې الله تعالی پورا اجر درکړي. یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اخیرنه قانون رسواورا مومنانو د مومنانو نه علاوه با د چا سره پټي دوستیانه نه کې. مومن با صرف پټ دوست جوړه لکه رازدار به جوړه، کافرانو سره به دوستیانه نه کې. کافرانو رازدار هغه به رازدار نه جوړه لکه. دا خو ډیره اهمه خبره ده، خو بس دا ډیره ګرانه ده د عمل په لحاظ. مفسرینو دا لیکلي د آیات پاک خلقو کې راغلي دي د مؤمنانو چې ځنې مؤمنانو به د منافقانو سره دوستی کوله، ویواصلون هغه سبه کم کول. د يهودو څخه کسانو خیر د کنسوکو دا زمون خپلوان دي. منافق به خبو ته پتو چې دا منافق دی، بیا به مسخه کول. سې يهوديانو د دې خپلوانو دوی مو سره بیا سیل رحمی کوله، ولی دا خو زمون خپلوان دي. آیات کې چې هغه الله منکري صحابه نو موت یې منکري، ستای خپلوان دي منافق دی یا کافر دی یا ساته مؤمنه غوري دی برازدار نه جوړي. د تبا پټي خبرې نه کې، د سبا د زړه مینه نه کې، د سبا محبت نه کې. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانه، منی سی تاسو بطانه رازدار من دونکم، پدا سے حال کې چې دا بطانه وی من دونکم استاسو د مسلمانانو نه غیر، دسی رازدار چې د مسلمانانو نه غیر دا باندې نيسي. بطانه څه ته وایي؟ بطانه الرجل خسيسه وصفيه. بطانه هغه سړی ته وایي سړی خاص دوسی لګ، دسی خاص دوسی یفزی الیه بشکوری، داسې پلې پټې د زړه خبرې ورته کوي، ثقتن به اعتمادي وي پاغه باندې. بطانه اثر کې عربی کې خلک چې ورته ګنډۍ وي، لاندې چې خلک کم د کمیس نه لاندې چې کومه کپڑا غوندي، عربی کې اثر کې داغه ته بطانه ویل. مقصد دا دی ځنې چال کافر لبد زړه راز نه ورکې، خپل پټي خبرو باندې به نه خبره، خپل پټه رازدار به نه جوړې لګ، مشورې به سره نه کې، رازدار به نه ګرځي. زجاج وی بطانه څه ته وی؟ الدخلاء الذين يستنبتون، هغه پټ ملګرو ته وی چې خلکو ته خپل پټه خبرې کوي لګ. ين بس تو پټ وته رسي و خاندي لکه او پټه ملګرتیا وسکه. یا ساته د کافر سره دوستیانی نه کې، د خپل زړه رازونه به تنوي، د مسلمانانو د ملک رازونه به تنخ کار کې. یا ایو الذین آمنوا تتخذوا بطانه، او دا چره دا د ملک د اسلامی مملکت راز چې بل ملک ته سوکوي کا، په هر یو ملک دا قانون دی لګ. د سې سړی د ملک دشمنی لکه چې د ملک خپل رازونه چې دا اغیار او کافر ته ویل. دغه خلک وی پلان کې د ملک وفادار نه دی لګ، د ملک د خبرې د پټ رازونه بل چاته خو دی. یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه. عمر رضی الله تعالی عنہ ابو موسی خطر راولې، ابو موسی ته ویلې دلته ویل یو نصرانی دی او ډیر خسته خاطره زبې کاتب جوړ کوم دا. عمر ته ویلې ماتا نصرانی مړ دی، څه معنا؟ مقصد دا نصرانی نن چې پاغت لیکل کې سبا چاغه نه به بچکه، معنا دا چې ځال بل بندوبس وک. او عمر ته ویلې لا تردوهم الى العز بعد اذ اذلهم الله، دا چې عزت تمو واپس کوي پس دا غینه چې الله ذلیل کړی.
دا سیمه کوي دا خو ډیره عجیبه خبره ده خو افسوس دا دی چې مسلمانانو په دې عمل کوي نن د اسلامي ممالک چې ځان ته وایي څومره چیرې وایي د دې ټول رازونه د کافرو سوسایي د دې هر څه نه هغې خبرې چې دی څه کوي ولې ځان له دلته په پیسو باندې پکې نور خلک داخل کړي او هغه ول رازونه وړي هغې لا تتخذوا بطانة من دونکم اے ایمان والاو تاسو منی صحیح رازدار خو من دونکم کری دا ټکی آسان چې د مسلمانانو نه علاوه وي هغه ته به راز نه ویلی قاموس وی بطانه وی هغه انسان ته وی چې صاحب السر پټ رازدار وي سړی ورسره خپلې پټې خبرې کوي ابن جریر وی د من دونکم مصداق څوک دی اهل الكتاب او یا منافقان کتابیانو یهودیانو انګریزانو ته خپل هغه به پټ رازدار نه جوړوي خپل راز پټې خبرې به ورته نه کوي منافقانو ته به هم نه کوي من دونکم دا په ترکیب کې د بطانه تن دپاره صفت دی داسې بطانه داسې رازدار چې د مؤمنانو نه غیر وي ځنې خلک تحریفونه هم ډېر کوي بس درسونه نه ته به حیرانه شي وایي قرآن کې الله ویلي چې لکه خپل مؤمنانو نه علاوه به د خپل تنظیم نه علاوه به د بل چا سره راز نه شریکوي دا خپل جماعت ته جماعت المسلمین ښکاري دا خپل امیر صاحب ته قائد ورته خپل چې دی نو دا ورته خلیفة المسلمین ښکاري او د خپل تنظیم خبرې وایي بل چا ته به نه کوي که بل چا سره بطانه بل څوک به دوستي ورسره ولې دا بل جماعت والا راته کافر ښکاري نه من دونکم باندې ځان پوهه کا یا ته نه کتابیان یا ته منافقان او یا ته نه عام کافران او نور دا ټول مسلمانان خو ستا بطانه کېدی شي خپل راز ورته ویلی شي ولې څه وجه ده چې د دې سره به دوستي نه کوو خپل پټ دوست به نه جوړی وجه ده لا یعلونکم خبالا دی کمی نه کوي ستاسو په فساد کې لس علتونه واوره د دې خبره یو علت دا دی کمی نه کوي خبالا پس کې کمی نه کوي تفسیر الرحمن وی فی افساد عقائدکم دا یهود او نصارا او دا منافقان او دا کافران په دې کې څه کمی نه کوي چې د مسلمانانو د عقیدې خراب شي ټول همیشه محنت داره چا ویلی چې لا یعلون فمانا د لا یمنعون سره او خبال څه ته وایي فساد ته وایي نه منع کوي تاسو نه خباله خپل فساد لرا خپل فساد در رسۍ لري دا لا یعلون خو یا صفت که د بطانې دپاره دا پټه رازدار چې دي یو نه دی ډېر شی دی دا کمی نه کوي دا کافر چې دا کمی نه کوي ستاسو په خدسې بطانه ته څنګه نیسي چې ستا په فساد کې کمی نه کړی او دام کېدی شي چې دا مستانفه کا لکه موږ په خلاصه کې رسوي دا علت دی د لا تتخذو لپاره دوستي ورسره ځکه مه کوئ دا یهود او نصارا د مسلمانانو په فساد کې کمی نه کوي دا یقین مه کوه چې ته به وایې که نه چې زما د امریکې سره دوستانه شوه ګنې هغه به ماله خیر راکړي الله وایي مؤمنانو ته ګورې هغه خیر نه رسوي هغه د فساد سوچ کوي د مسلمان ودو ما عنتم دې کې اوس بل علت ذکر کوي دی غواړي دا کافران ما عنتم غواړي دی هغه څه چې تاسو له تکلیف درکړي دی په دې کوشش اداره دے کافرانو چې مسلمانانو تکلیف ورده ما یا موصوله کا یا ما مصدریه کا ودو عنتکم کوشش کوي د تکلیف رساو سخت تکلیف د ترسای باندې قد بدت البغضاء کار شوی دی د بغض خبره د دې دخلونا د دې د دخلونا د بغض خبره ښکار کی سوال دار د منافق د خلینه چې د بغض خبره ښکار شي مؤمنان ول لا سټ نه وي قطعه وي دا به په خپل منځ کې د خلینه د بغض خبره ښکاري
فيما بینه پل منځ کې بناستو ناسته په د خلې نه د غټ قهر خبره وکړه یاره ویل چې دا مؤمنان ژوندي وخورو نو بس قد بدت البغضاء من افواههم او چا داسې ویلي چې دا کله کله د وسې ونشي د خلې نه ایسته ده غضب خبره په مجلس کې راوځي دا چې ځنې سړی د تدیر غوسې کا ځان غریب ډیر ټینګي خو به ټینګ نشي او څه خبره ایسته د خلې نه وځي قد بدت البغضاء من افواههم دی من افواههم کې او بل نقطې ته اشاره دا سه د خلې با بغض والا نور دومره زور نه مړه یریږي ته ما د خلې نه به د بغض خبرې خېږي خو نور پکې څه نشته غیرت پکې نشته ابن عتیه وی هذه صفه تترتب في كثير من اهل البدع الى يوم القيامه دا صفت باغی کې اهل بدع کې د قیامت وي چې بس ودوما عنتم مسلمانانو ته تکلیف د سنت او تابعدارو ته تکلیف رسولو سوچ کړ او قد بدت البغضاء دخلین د بغض خبرم کله کله روزي لګ وما تخفي صدورهم كما خبره چې پټي د دې وسینې اکبر هغه خلوی دي دا هغه خبرونه چې دی په جبو کوي سینه کې کړي ولا خبره وا خبر شي نور خلک وي دا ملا مخ دې غور می بل الته دنه پسینو کې دنه خبرې نور پرتی ده وا تخفي صدورهم اکبر وی رسنا اما فی افواههم دا بل علت قد بدت البغضاء دریم علت وما تخفي صدورهم دای سلورم علت قد بينا لكم الآيات منګه بیان کړی دی تاسو ته ډېر نه کېد د دشمنی کتا سو عقل والے وي عقل من خلک وي مانس د 200 د دشمن فرق شي کولای نو ګوري الله دا تدیر نه کوي لکه 200 دشمن دی او پیژنه هانتم مولای تحبونهم نور دلائل واوره خبر شي اے مؤمنانو تاسو مینا کوي د دې سره مؤمنانو بده دي منافقانو سره د يهوديانو سمینه کوي ولی ځکه مؤمنان ظاهري به کلمه ویلنو او عبد الله ابن عباس وی عام انصار چې هغه به د يهودو سره سیل رحمی کوي کله چې انصار مسلمانان شو نو يهوديانو به سره به بغض کا او دی مسلمانان ساده خلکو دی به ساغه زړه مینه بیا هم کوله چې دا خو زمون پیران مریدان دي هان تو ولایت تاسو سمینه کوي ولا يحبونكم او دی مینه نه کوي تاسو سره ستابان سترګې کینه لګیږي ته وته هر څومره نرمي کې خدا چې لا يحبونه دا تاسو سره مینه نه کوي حال دا ده تاسو ایمان وروړی په کتاب کلی ټول باندې ته تورات باندې انجیل باندې زبور باندې قران باندې د دوستۍ وجه خو پتا کې وا په کاردار چې تاسو سره د دوستی کړي خدا بدبخت چره دا بدبخت بیا تاسو سره مینه نه کړي بل علت دا ده کله چې تاسو سره مخامخ شي نو دوی موږ ایمان راوړی و اذا خلو بل علت دا ده کله چې زال شي دی نعذو چی پتا سبانه الا نامناس اناملا سرن دغتو من الغیظ د دې غصې د وجنا عذو معنا دا علیکم جاری مجرور متعلق له په مجتمعین بس راجم شي او په شریک باندې تاسو په خلاف سرن دغتو چی الذي مؤمنان له الله ډېر ترقی ورکا ستا په ترقی باندې یا علیکم سره معنا علا ترفعکم ستا په ترقی خبره لګي یا علا خلافکم ستا په خلاف باندې چره ستا په خلاف باندې سرونه رغوتو چی لګي یا خو ځنه علما ویلي چې دا حقیقت ته لګي حقیقت ځان سکل کله سوچ کوي چې الله د قران او حدیث او دین والا له څومره ترقی ورغی نه ته په لغو شور کې را وته په لکه استوچی چیرې څه دی وکړه او ځنه علماء دا عبارت ته د غسینا سرونه د کوتو چچل عبارت ته د غسینا ډیر غصه ده غصه ولا ورغه چچی پتا سبانه سرونه د کوتو د وجر ډیر غصې د وجنا قل موتو بغیظکم
چې کله یو باطل پرست د حق مخالف دی نو خیره او توکا وی الله دې مړ کسره د غسینا چې قبر پورې د غسه ځان سوي سره موتو به غیزی کو. یو قول پدې کې راځي یا خدا عبد الله ابن عباس وی دا د الله د طرف نه امر دی لګ او نبی ته امر دی چې خیره وکړی تا څنګه خیره چې موتو مانسه بأيهلكهم یا لام د وسیسه تبا کړل یو معنا د سره دا اخبارم کې دي شي مانسه مړه بشي تر مرګ پورې خو الله به د حق والا ترقی ورکړي سره د غسینه بلار چې د دنیا نه هو ستا په دې خبره باندې سکار نه کی. ځنه علماء د سیمېری چې قل موتو من حدث نفسک ځان سره د سیوا چې موتو بغیدکم ځان سره وا مړشي د غسی سره زي الله تر مرګ پورې د غسی سره ځان سره سیوا او دای تخکار د سیوا چې ان الله یقینا الله پویره پرازونو د سینو باندې ذات مفرد ده جمع زوات راځي او دا اصل کې صفت ده د المزمرات. المزمرات اپټي خبره زوات صدور چې پسینو کې پټي وي پدې الله پویره ځنه خبره راشي خلین راوزی د چا بیا خو شیطانانم تی په خبر شي. یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم نو عمر او شمال کړه رضی الله د ابن سیاد قال وتل نبی صلی الله علیه وسلم عمر ته ویلي زو ته یو تکه پټو ما دی وې ز پیغما نو نبی صلی الله علیه وسلم متدایات پټ کو یوم تاتی السماء بدخان مبین نو ابن سیاد ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل دا عمر ته مخکې ویل چې د آیات نو ته په ځل کې پټو ما چې څنګه معلومات کې چې دی وې ز په پیغو ابن سیاد ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل زما فضل کې سری ناغه ویل دوه نو مفسرین په محدثین یو اشکال کړي دا دوه ته ولی راوي سلګ اصل کې دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خبره عمر ته وکړه نو شیطان د چکمو د یوم تاتی سمانه دوه راوي سره یو ټکی ته راوي سره دا ولی ته راوي سره خبره د سینې نه جوابانی ویل شوی و او وګورو ته بل چاته رسیدل چې رسول الله عمر ته ویلا یو شیطان هم اورېدلی و ځکه هغه ته ټول کنو رسولې دا یو دوخ ټکی و ته ورساو دا یاد ساته خبره چې د سینې نه نه راوتلی چاته دی کلی نه نو دا غي پراز بعد هغه باندې صرف یو الله پیږي الله پويږي پرازونو د سینو باندې ان تمسسکم حسنا دی آیات کې اوس نور علتنا د دې سره دوستی مکوي ولی کورسی تاسو ته حسنا خسته حالت خوشحالي او تنوین پدې کې د تقلیل د پاره دی لګ نیکی د تورسی لګ خوشحالي لګ چرته لګ وانته الله تعالی ترقی درکې نو تسوهم دی خپش بس دی باندې به خلق خبر پیران نشي تسوهم چې دا ولی الله دې قران او حديث والا له ترقی ورک دي دین الله ولی ترقی ورک وان تصبكم سيئا کورسی تاسو ته سیئا غټ تکلیفا یفرحوا بها خوشاله شي پرې خدای چې الله ول سزا وي ورکا یو بل به زیری ورکای لانکی باندې خود سي تکلیف راغی یفرحوا بها دا حسنه په مصداق کې علما ویلي یو حسنه سره الالفا یو مسلمان په دې ځل کې د بل مسلمان سمینه پیدا شي او دا منافق او يهودي ویني او هو یو شو او تاسو سره سیا مسلمانانو په منځ کې څه اختلاف راشي نو یې پرو بیا خوشاله شي شي نو خپل منځ کې ختی دي نو دا یې پرو بیا حالت خلاله چې خبره لګه عامه ده ډیر مفسرینو د سویل دي چې دې کې دا مستکه چې وای کنه دا د مستکه د عبارت ته ده لګ رسیدل نه او حسنه کې تنوین هم د پاره د تقلیل لپاره لګ خوشحالي چې مؤمنانو ته ورسي نو دای په خپکیه او دې رسته دې سره توصیب ولي وای توصیب معنا د سره چې غټ مصیبت تاسو ته ورسي
ځکه مؤمن خو وړوکې مصیبت نه ښکاره کوي، خو کله کله مصیبت ډېر غټ شي سته ښکاره شي، نو ته دا خلک چې دی نه یې پر او بیا خوشحاله دي. دا د ځینې مفسرینو رایې داسې ده، خو دا قول بهتره نه دی لږ. قرآن کې سورت توبه کې هلته د حسنې سره توصیف کټه کوي. سورت توبه د هغې آیات دی 50 آیات، ان تصبک حسنة تسؤهم. معلومیږي دا تفنن فعل عبارت دی. کله الله د حسنې سره تمسسکم وای او کله د حسنې سره توصیف کوي. لږ کله یو تعبیر کوي کله بل تعبیر کوي. لس وجه شوي تقریبا. یو وجه داش لا یعلونکم خبالا دویم، ودو مانتن دریم، قد بدت البغضاء من افواههم سلورم، وما تخفي صدورهم اکبر. ورست بیا ها انتم اولئک دای بل شپغم علت او ورستوي واذا لقوكم دا پنځم علت واذا لقوكم قالوا آمنا دای شپغم علت واذا خلوا عزوا عليكم الانامل من الغيظ دای وم علت ان تمسسكم دایتم علت وان تصبكم دای لسم دای نهم علت او لا يسركم كيدهم شيئا دا بلسم. د لسو علتونو د وجنه د دې خلکو سره مینه مکوئ. لږ وان تصبروا صبر کو کوي تاسو صبر وکئ د دې د دوستانه نه. لږ د دې يهوديانو نصارا او منافقانو علاج څنګه لري؟ دواؤهم بالصبر الى النصر بقاعي ویل. د دې دوائی دانا چې صبر نه کار واخلی د الله د نصرت پورې الله مدد کوي. لږ که صبر وکئ تاسو ځان ساتئ د دې د دوستینا لا یضرکم کیدهم شیئا تاسو ته ضرر نشي رسولی د دې چلول شی نه څه شی. څه معنا دی؟ نه مبالات پروا یې مه کوله. د داسې خلکو پروا مه کوه چې ستا په خلاف څه کوي. الله چې څه مقرر کړي هغه به کوي، خو یې ګټې مه. یقینا الله دی په هغه څه چې دی کوي محیطن ګیره کوونکی دی. د دې دا ټول هر څه د الله د ګیرې د لاندې دی. معنی د دې دا مکرونه هم د الله د احاطې ده. دې کې احاطه د الله صفت دی کما یلیق بشانی. خو راځي خو داسې یو سړی دی چې اسماء او صفاتو کې خطا کېږي ډېر زیات. هغه وایي دې کې موحد د الله په باره کې نه صحیح کېږي. وایي ځکه دا خو صفت د اجسامو دی، وایي معنا مجازي مراد. دا خبره غلطه ده د وخت نه. دا ځل خبره ده چې د الله احاطه دې کې احاطه سره احاطه بالعذاب مراد ده او احاطه بالعلم والقدرت مراد. خو احاطه د الله صفت ده کما یلیق بها. یقینا الله دې فاس چې دې کوي محیط غیر کون کې. سبحانك اللهم